دیوال سړی چې له انټرنیټه پیسې ګټي، ځینې کسان وایي د انټرنیټ د لارې پیسې ګټي، خو د نورو سره دا پوښتنه وي چې موږ خو د نیټ کارولو لپاره پیسې لګوو، نو ترې څنګه به یې وګټو؟ دا ډول پوښتنکو ځواب کې موږ د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټلو پر دوو لارو غږیږو. کوانټنیټ داسې مولټي میډیا توکو ته وایي چې د خلکو لیدلو، لوستلو یا اورېدلو سره د دې توکو څښتن ته پیسې رسیږي. دا مواد ښایي د خلکو د خوښې عنصرونه، ویډیو یا لیکل وي. د پیسو بله لاره هم د انټرنیټ له لارې راکړه ورکړه ده چې له دوکان یا کمپنۍ پرته پکې پر لیکه توکو پلورلو ته لار برابروي او مقابل کې پیسې ترلاسوي. خو دلته خبر پر کوانټنیټ کوو او دا هڅه کوو چې نوښتګر انسان څنګه له انټرنیټ پیسې ګټلی شي. د انځور حقوق ډیجیټل سټراټیجیز بدر خوشنود وایي مهمه دا ده چې ته وپوهیږي خلک د لوستلو، اورېدلو یا لیدلو لپاره څه خوښوي. موږ د پاکستان د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې همداسې سړی پیدا کړ. مبشر صدیقي نومیږي او د ویلج فوډ سیکریټ په نوم یو یوټیوب چینل لري چې ان تر 9 لکو ډیر سبسکرایبرز لري. دا په لکونو خلکو د پنجاب د کلیوالي ژوند په هکله د نوموړې ویډیوې ګوري. تر ډیر لیدل شوې ویډیو له 1500 لکو ډیر لیدل شوې ده. مبشر ساده سړی دی، ښایي همدا سادهتوب یې د مینهوال خوښ وي. نوموړی تر 10 ټولګي زده کړې کړي او د سیالکوټ داسې ځای کې اوسېږي چې هلته انټرنیټ هم نه وي، ځکه دی د ویډیو پورته کولو لپاره له بل ځای ته ځي او ویډیو نیټ ته اچوي. څنګه چې مبشر له کمو زده کړو سره خپل کلي کې خپل ژوند جوړ کړی، داسې تاسو هم کولی شئ چې دا ډول یوه لار پیدا کړئ او د خلکو د خوښې داسې ویډیوي یا نور مواد جوړ کړئ چې انټرنیټ کې خپرېدو سره پیسې په لاس درشي. فیسبوک هم د پیسو ګټلو په غوا بدلولی شي، خو د توپیر یې دا دی چې فیسبوک کې لږ وزن لرونکي ویډیوې ډېرې چلیږي. فیسبوک کې له ویډیو د پیسو ترلاسه کولو لپاره پکار ده چې 2 میاشتې کې دننه ستاسو 3 منټو یا دقیقو ویډیو 10,000 لیدونکي ولري او پیج یا مخ مو لږ تر لږه 10,000 څارل یا پلورل ولري. خو دا یادول هم پکار دی چې لا هم پاکستان افغانستان کې پر فیسبوک اعلان نه خپرېږي. د پیسو ګټلې نورې لارې پر یوټیوب او فیسبوک سربیره د لیکلو یا پلانکینګ له لارې هم له انټرنیټ پیسې ګټلی شي. په دې برخه کې ګوګل تر ټولو مخکې دی او له دوو لویو لارو پیسو ګټلو وسیله ده. یو یوټیوب چې د ګوګل دی او د ویډیو په لټلو سره پکې پیسې ترلاسه کیږي. بل ګوګل ایډز دی چې په مختلفو بلاکونو کې د اعلان خپرولو له لارې پیسې ګټل کیږي. پیسې څنګه ترلاسه کوئ؟ که تاسو داسې مواد برابروئ چې د ډېر مینوال لري، نو خپله پرې د ګوګل یا فیسبوک اعلان راځي. بدر خوشنود وایي تاسو په خپلو موادو کې یو چوکاټ غوره کوئ، هغه که یوټیوب چینل، فیسبوک ویډیو یا تصویري بلاک وي یا هم ساده لیکنه. تر ټولو مخکې ورته د خپرېدو وسیله برابروي. که ویب پاڼه جوړوئ نو له ډومین په هوسټینګ اخلئ او دوی سره پاڼه جوړه شي. که ویب پاڼه لري نو د ګوګل یو پروګرام پرې پلي کیږي چې ګوګل د اډیسن یې بولي. کله چې مواد ویب کې خپروي، د کسانو شمېر له 600 تر 1000 ورسیږي. ګوګل اډیسن ته وړاندیز کوي چې ستاسو په مطالبو اعلان خپور کړي. کله چې اعلان خپور شو، د لیدونکو له شمېر سره سم بدل کې پیسې درته استوي. یوټیوب چې کوم اعلانونه خپروي 45% ګټه یوټیوب او پاتې د هغه ویډیو څښتن ته رسیږي چې دا اعلان پر خپور شوی دی. څومره پیسې ملاویږي؟ بدر خوشنود وایي که ویډیو د 10 لکو لیدونکي ولري، له 100 نه تر 1000 ډالر درته رسیږي. دا ګټه یو ځل هم نه وي. د کلونو لپاره چې خلک دا ویډیو ګوري تا ته پیسې رسیږي. بشر صدیق وایي د میاشتې ورته تر 3 لکو رسیږي، کله له 3 لکو هم ډېرې پیسې وي، لکه 3,25,000 یا 3,50,000 لږ کمې وي. پیل کې هیڅ هم نه وي. ممکن تاسو فکر وکړئ چې د موادو جوړولو سره په اول میاشت کې څه ترلاسه کوئ، خو نه داسې نه ده. مبشر وایي چې له پیله تر 6 میاشتې د ویډیو هیڅ لیدونکي نه لري. ورځ کې 2 یا 4 او 10 لیدونکي وي. یوازې ویډیو به تر 25 لیدونکي لرل. کله چې یو 2 ویډیو یې ښې وځلېدې نو ټولې ویډیو یې ورسره ښې شوې. د کار د بهتر لپاره وایي له خپلو تېروتنو زده کړه وکړه، هره راتلونکې ویډیو له اولې ویډیو لا ښه جوړه کړه او ته کامیابی یې.